دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. نن یک شنبه د 1403 هجري لمریز کال د تلې میزان میاشتې 22مه نیټه ده. محبوب الله سرور یم. پام راړوم د میدان وردګ ملي تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست له لوري د شاوخوا 360 کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. مسؤلین وایي دا مرسته له هغه کورنیو سره وه چې په طبیعي پیښو کې زیانمنې شوې. نور حال د فهیم الله افغان په راپور کې. د طبیعي پیښو له امله د زیانمنو د لاسنیوي په موخه د میدان وردګ ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست له لوري شاوخوا 360 کورنیو سره د غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. شاوخوا 360 کورنۍ دي او د مختلفو علاقو ولسوالیو چې په تیر کې د طبیعي پیښو له امله متضررې شوي دي په هغه وخت کې دوی ته مربوطه مرستې رسېدلي دي. اوس ته کوم پیکج مرسته چې دوی ته ورکول کېږي دا غیر خوراکي مواد دي او ټول د حفظ الصحې په بخش کې مواد دي چې دوی دپاره ځانګړي شوي دي. د طبیعي پیښو له امله زیانمن کسان وایي له دې وړاندې هم ورته یو څه اندازه مرستې ورکړل شوې. همدارنګه له مسؤلینو د لا زیات لاسنیوي غوښتنه کوي. په سیلاو کې ډیر سخت زیانونه موږ ته راغلي دي. زراعتي سردرخت هم دغه زراعتي مځکې هم کاریزونه چینې د موږ ټول زیانمن شوي دي خو موږ سره داسې بدون له دغو مرستو ډیرې کم شایي مرستې شوي دي او موږ اسلامي امارت نه دا خواهش کوو چې دغسې غریبو فقیرو زیانمنو خلکو سره امدادونه وکړي. دا مرسته چې د روغتیا ساتنې په برخه کې له زیانمنو کورنیو سره ترسره شوه مسؤلین په راتلونکي کې هم د ورته مرستو د ورکړې ډاډ ورکوي. د میدان وردګ ولایت د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت مسؤلین وایي چې روان کال یې 450,112 متره مربع ځمکه د نشه یي توکو له کښت څخه پاکه کړې ده. د میدان وردګ ولایت امنیه قومندانۍ اړوند د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي چې د روان لمریز کال له پیل څخه تر دې دمه مو 450,112 متره مربع ځمکه د مرکز په ګډون سیدآباد، چک، نرخ، جلیز او بهسوداني ولسوالیو کې د کوکنارو او بنګو له کښت څخه پاکه کړې ده. د یاد مدیریت د مسؤلینو په وینا چې روان کال مو د بېلابېلو عملیاتو په پایله کې 83,354 تابلیتکا او زیکاپ ګولۍ او 13,523 کیلوګرامه بېلابېل مخدره مواد کشف او په تړاو 11 مشکوک کسان نیول شوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي. مسؤلین زیاتوي چې په یاده موده کې د 80 تنو په شاوخوا کې په نشه یي توکو روږدي کسان د مرکز او ولسوالیو څخه راټول او اړوند روغتیایي مرکزونو ته د درملنې په موخه ورپېژندل شوي دي. پکتیا کې د بشریت ستر لارښود د ژوند او کړنو یادښت په موخه غونډه ترسره شوه. په همدې تړاو جوړې شوې راټولېدنه کې د اسلامي امارت ګڼو چارواکو ترڅنګ د کابل د علماو شورا رئیس هم ګډون کړی و. نوموړي د وینا پر مهال پر ظاهري او باطني اصلاح ټینګار وکړ. نور حال په راپور کې. پکتیا کې د بشریت ستر لارښود د ژوند او کړنو په تړاو جوړې شوې دې غونډه کې د کابل د علماو شورا رئیس د خپلې وینا پر مهال برخوالو ته په اړوند موضوع خبرې وکړې او هم یې د راغلي امن لپاره د خلکو ترسره کړې قربانۍ یادې کړې. یو سړی به په کور کې پاتې یو ریندار کونډه غریب ته ورپاتې شوه، د تره ښځه کونډه غریب ته ورپاتې شوه، د ترور زوی کونډه غریب ته ورپاتې شوه. لکه موږ وطن چې د کونډو ډک ده، په کور کې 14 کونډې هم شته، په یو کور کې 14 کونډې هم شته. خو موږ له نه اصلاح کیږو، موږ له ځان ته نه پام کیږو. شیخ الحدیث الحاج خلیفه الدین محمد همداراز د اړیکو ټکنالوژي وسایلو او ټلویزیون په سمې کارونې هم ټینګار وکړ. په دا کورو کې مشه دا کوم ټلویزیونونه دي چې په دغو کې سرندرې غږوو یا د اروپایي ملکونو شیان وینو یا په دا موبایلو کې وینو، د دغه په ځای باندې مو امریکاټونه د علماو بیانونه کور ته ایسئ. مدرسو ته نشو تللی خو کور ته مدرسه راغله. دغه مملکت دواړه اړخه لري، که سروزونه ډکه سینما شوه، که تقریرونه ډکه مدرسه شوه. علماو او د اسلامي امارت مسؤلینو د بشریت د ستر لارښود د یادښت په موخه جوړه شوې دغه غونډه وسایله او هم یې دا ډول راټولېدنې مهمې وبللې.
یو څوک تر هغه پورې کامل مؤمن نسي جوړېدلی چې د محبت د پلار د محبت نه د اولاد د محبت نه او د ټولو خلکو د محبت نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره زیات شوی دی محبت د رسول علیه الصلاۃ والسلام نور مبارکه د ټولو سادات مبارکینو مور مبارکه دا د ټول جنت د بیبیانو سردار ده حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما د جنت د ځوانانو سرداران دي. د خلیفه عبدالرحیم اخوندزاده مدرسه کې د ویناو پر مهال د دینی علماو مسؤلیت رون یاد شو او هم مدرسې د دینی علماو مهم مرکزونه وګڼل شول. پکتیکا کې سرچو مؤسسه د یونیسف په مالی ملاتړ د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره په همغږۍ ماشومانو ته د خدماتو وړاندې کولو په موخه 14 مرکزونه جوړوي چې بېلابېل خدمات به پکې وړاندې کیږي. نور حال د عمرجان ذهین په راپور کې. پکتیکا کې سرچو مؤسسه د یونیسف په مالی ملاتړ د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره په همغږۍ د څه باندې 4 میلیونه افغانۍ په لګښت ماشومانو ته د خدماتو وړاندې کولو په موخه 14 روزنیز مرکزونه جوړوي چې 1900 ولسوالیو کې به فعالیت کوي. په 1900 ولسوالیو کې د فعالیت لري کار کوي او تقریبا په 14 ولسوالیو کې د پکتیکا چې کوم ده دوی اوس مطلب د ماشومانو د ظرفیت لوړونې په برخه کې او دغسې د دوی د تعلیم او د تربیت برخه کې همکاري کوي. ظرفیت لوړول دي یا د قضیو مدیریت یا د ماشوم بیرته خپل حالت را رسیدل دي او رواني ټولنیز خدمتونه دي چې هغه کې به د ماشومانو ته مختلف د تفریحي او د لوبو په اړه باندې لوبې به ترسره کوي دلته تر څو دغه ماشومان ذهنا آرامه اوسي. ځایي اوسیدونکي دغه خدمات د ماشومانو په روزنه او وړتیا لوړولو کې مهم ګڼي. بېوزله ماشومان داسې یو په بد حال ماشومان د خلکو لپاره دغه ډېر ښه پلان په نظر کې نیولی دی او الحمدلله موږ ډېر ځینې خوشحاله او ډېر ښه موقعیت لري. دې مرکز څخه موږ ډېر خوشحاله یو. په تیرو کلونو کې هغه ماشومان چې درته رسیدګي نه سوی کولی مقصد ډېری وخت ماشومان د سپورت لپاره د لوبو لپاره یو درس ته ځي. د اسلامي امارت په راتګ سره پکتیکا کې ماشومانو ته بېلابېلو برخو کې خدمات وړاندې کیږي او هڅه کیږي چې لا ډېرې اسانتیاوې ورته برابرې شي. لوګر کې له شاوخوا 1000 تنه طالب العلمان او زده کوونکو څخه د سیرت نبی صلی الله علیه وسلم ازموینه واخیستل شوه. دا په لوګر کې د مرکز پل عالم او شپږ ولسوالیو شاوخوا 1000 تنه زده کوونکي او طالب العلمان دي چې د اطلاعات او کلتور ریاست او یتیمانو د ملاتړ خیریه بنسټ له لوري د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم ازموینه ترې واخیستل شوه. مسؤلین د دغو ازموینو او سیالیو موخه د ځوان نسل سالمه روزنه ښیي او پر ځوانانو غږ کوي چې علم او پوهې ته خپله پاملرنه لا ډیره کړي. دغه امتحان زموږ هدف دا و چې تر څو زموږ ځوانان د خپل پیغمبر له سیرت او صورت سره اشنا سي او د خپل پیغمبر په سیرت باندې عمل کړي او هغه په خپل ژوند کې عملي کړي او د ځوانانو هڅه او تشویق له مطالعې سره پیدا سي تر څو د خپل پیغمبر د خپل اصحابانو سیرت مطالعه کړي او له هغوی څخه یو څه زده کړي او دغه امتحان د یتیمانو د ملاتړ د بنسټ له لورې سپانسر شوی و. بلخوا ګډونوال دا ډول علمي ازموینې او سیالۍ د اوسني نسل د روزنې لپاره ګټورې ګڼي او پر دوام یې ټینګار کوي. امتحان د سیرت امتحان او ډېر ښه امتحان د اطلاعات او کلتور ریاست ډېر اسانه امتحان چمتو کړی و چې په دې زیاتو زده کوونکو ډېر معلومات حاصل کړل. همداسې د خپل رسول نبی صلی الله علیه وسلم په اړه ښه معلومات ترلاسه کړل. الحمدلله ښه امتحان و سیرت النبي او موږ اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه دا هیله ده چې په راتلونکي کې نور هم همدا رقم ته موږ ازموینې چمتو کړو او موږ سیرت النبي په اړه معلومات ترلاسه کړو. دا ویلو ده چې لوګر کې د اطلاعات او کلتور ریاست له زرګونو تنو لسګونه ورته ازموینې اخیستې دي. درنو او قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.